السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رمضان مبارک دا مجالس یا مجلسونو کی زمونږ دریم مجلس ته یا دریم درس ته، او دا څنګه چې تاسو ته پته چې د عنوان دی د رسول صلی الله علیه وسلم د وفات وخت، څنګه رسول صلی الله علیه وسلم د دې دنیا نه تلو او په دغه وخت کې د مسلمانانو سهالات او د رسول صلی الله علیه وسلم د بیبیانو سهالات، دغه په اختصار سره ذکر کوو بغیر د اوږدې مقدمې نه. د خپل موضوع شروع کوو ځکه چې موضوع اوږده ده. اول خو د دې مسلې نه یا د دې بیان نه مخکې دا ساتئ چې زمونږ د عقیده ده چې رسول صلی الله علیه وسلم داسې انسان و لکه څنګه چې موږ انسانان یو. رسول صلی الله علیه وسلم خوراک څښاک به هم کوو، ودونه به هم کول، بچی هم پیدا کېدو، ستړی کېدو به هم، وږی کېدو به هم، تږی کېدو به هم، او آخر دا چې وفات شو. نه دا زموږ عقیده ده چې په هغه باندې مرګ راځي او مرګ په حقیقي مرګ راغلی. داسې موږ نه وایو چې لکه څنګه چې بریلیان وایي څوک ورته وصال وایي او څوک ورته غیب شوی دی، پرده کې شوی دی، څوک سوی څوک سوی. موږ وایو داسې مړ شوی دی لکه څنګه چې عام خلک مري په اسانه پښتو الفاظو کې. او دا زمونږ عقیده نه ده یوازې، بلکې دا د سلفو عقیده ده، او دا عقیده موږ د قرآن او حدیث ښوولې ده. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې څه وایي؟ انک میت وانهم میتون. ای پیغمبره ته به هم مرې او دا خلک به مري. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. ای پیغمبر ستانه مخکې څوک داسې نه دی راغلی چې هغه موږ همیشه پرېښودي. په دنیا کې څوک همیشه نه دی پاتې شوی. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. الله دې مخکې نور پیغمبرانو راغلي هغه مړ شوي تلي دی به هغه به شمړ کیږي او زیوه. نه دا زموږ عقیده ده چې رسول صلی الله علیه وسلم وفات شوی او اوس په قبر کې دی او نه زمونږ اوري او نه مونږ ییني. دا زموږ عقیده ده. نه دا د دې بیان نه مخکې یاد ساتي چې مونږ د رسول صلی الله علیه وسلم د مرګ خبره چې کله کوو هغه به حقیقي مرګ د بریلیانو یا د صوفیو یا د نورو خبر پرستو عقیده بنئ چې هغه وصال کړی دی یا پرده کې شوی، بلکې هغه وفات شوی. د ځینې خلک وایي زموږ په خوله باندې دا ټکی نه راځي چې هغه وفات شوی یا مړ شوی، دا یې زموږ په خوله نه راځي. او دا وایي موږ یو ادب کوو. موږ وایو دا خو ته بې ادبي کې. ادب خو د رسول صلی الله علیه وسلم دا دی چې تا غلاقه مقام ورکړه کوم چې الله ورکړی. او الله څه وایي؟ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. بعبده الله تبنده إليه. نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم عزت دا دی چې تا ته بنده وې او دغه مقام ولا ورکی. او څومره چې الله بندگان دي په هغوی باندې به مرګ راځي، هغوی باندې به مرګ راځي سوای د رب العالمین، بلکې ملائکو لبم فنا او ختمېده راځي. ملائکو هم ختمېږي سی به رب العالمین كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نو دا ساتي چې زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ په زمونږ بچی، زمونږ مال، وینا، مور، پلار دا ټول په هغه باندې قربان دي. خدای دا مطلب نه دی چې موږ به د قرآن او حدیث دی عقیده رد کوو چې نه هغه مړ نه دی. هغه مړ دی او وفات شوی دی او ژوندی دی د برزخ په ژوند کې، ژوندی دی د برزخ په ژوند کې. د برزخ ژوند څنګه دی هغې نه موږ نه یو خبر. د برزخ د ژوند کې
په جون کې دوه کسان خبرې کولې شو هغه په من کې نشته یا خو چې وسړی پیغمبري داغه ته الله وحي کوي چې برزخ کې دا کیږي او دا کیږي لکه څنګه چې رسول صلی الله علیه وسلم ته خولي او پیغمبر په من کې نشته د رسول صلی الله علیه وسلم پیغمبر نه راغله دویم چې وسړی د برزخ لاړ شي مړ شي لاړ شي او بیا الله رجوندې کې ورای شي هغه به سووي چې دې کې دي سیم نه راشي چې څوک ته مړ شي لاړ شي بیا دې راشي نه بس دا خبره زموږ په ایمان دی چې رسول صلی الله علیه وسلم ژوندې دی په برزخ کې شهیدان ژوندې دي په برزخ کې نیکان خلک ژوندې دي په برزخي ژوند کې او موږ ته پته نشي چې برزخي ژوند څنګه دی موږ ته چا ویلي نه دي کوم ته الله بیان کړو رسول بیان کړو موږ بیان کړو خو هغه څه نه دی ویل خو دې شی ویلي چې دا ژوندې مطلب ژوندې دی په برزخ کې ژوندې خو د انسانانو په دنیا کې چې کوم ژوند دي شي ژوند نه دی ژوند اكيد خبره چې هغه بدلی د رسول صلی الله علیه وسلم وفات او مرګ دا په دې امت باندې غټ مصیبت ده ځکه رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې وی تاسو کې چې چاته سم مصیبت درورسي نو هغه دې ځان ته زما د مرګ راځي دی نو دې د لاسه هغه ته هر مصیبت وړکه ښکاری په دنیا کې غټ مصیبت چې کوم موږ راغلي هغه د چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شه دا غټ مصیبت زموږ د پلار مور د مرګ نه غټ ته دا زموږ د غریبۍ نه غټ مصیبت ته کې شړې زه غریب شړې په ما قرضې دي شړې زوی مړ شو شړې خزه مړ شو یو ټول مصیبتونه غټ مصیبت داري چې محمد صلی الله علیه وسلم وفات شه دا غټ مصیبت بیا د رسول صلی الله علیه وسلم دا مرګ دا وخت چې کله را نږدې کېدو نو همیشه دي چې څومره وکړ غټي نو دومره دغه نخي مخ کې راځي لکه اوس قیامت چې دی سوال ورځ خونه ده کنه عجیب ورځ ده د ټول دنیا او د اسمه کسانو پیدا شي د ورځې لپاره چې حساب کتاب وکړي دا قیامت ورځ اصل نه راځي چې एकदम براشي بلکې د دینه مخ کې ډیر کارونه وکړي څنګه رسول سم ذکر کړی چې د قیامت غټي نخي او د قیامت وړي نخي علامات الساعه الكبرى وعلامات الساعه الصغرى دا ولي دا نخي دي لپاره خو دي چې دا کار غټ ته کم چر روان دي د مخ کې نه سره تنبیه ورګی شړل چې یو غټ کار کېدو دا څنګه رسول سم مرګ د رسول سم د مرګ نه مخ کې د شي نخ ښکار شي وی جاغي دلالت کو بده باندې چې رسول صلی الله علیه وسلم وفات کېدو هغه ډیر نخ زبته اصول ذکر کوم یو نه خداوه مکه فتح شو او خلق د الله په دین کې ډېر ډېر ورننه وته دا غټه نه خو چې مکه فتح شو ځکه چې د رسول صلی الله علیه وسلم په جون کې یو غټ مقصد چې هغه داو چې زده مکه فتح کوم د مسلمانانو په لاس کې شي مدینه خو د مسلمانانو سره ده خو چې مکه د مسلمانانو په لاس کې شي نو مکه الله مسلمانانو لور کړه او خلق ډېر ډېر د الله په دین کې چې نه نوتو نو دا یو غټه نه خو د دې خبرې چې رسول صلی الله علیه وسلم جون په دنیا کې لګ پاتې دي نو الله سبحانه وتعالى دا سورۃ نازل کو اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواج فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا دې کې امر کړی د رسول سم ته چې د تسبیح او استغفار وایي په مخ علماء وی چې همیشه یو کار ختميږي انسان یو عبادت ختم کړي هغه په اخر کې استغفار راځي لکه موږ چې موږ ختم کو نو په اخر کې څه وایو استغفار وایو کو په موږ کې څه کمه راغله نو دغه شان رسول صلی الله علیه وسلم ته الله وی چې ته استغفار وایي داغه د تسبیح او د استغفار امر وته شو ذکر راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم د دې صورت نه بعد 2 کال ژوند دی او بس د سورۃ النصر د نازلېدو بعد رسول صلی الله علیه وسلم 2 کال ژوند په دنیا کې تر کړه به وفات شه دوی منه کوم چې انس بن مالک رواه حدیث ته بخاری کې او هغه دی چې پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې وحی په دې اخري ورځو کې ډیر راتله مخکې بلګه راتله او په دې اخري ورځو کې ډیر زیات راتله دا مې نه خو چې رسول صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تلوالین چې کوم خبري پاتې چې هغه ته بیان کړي بل یو دلیل پیداري یا نه خدا ده چې رسول صلی الله علیه وسلم به د جبرئیل سره د قران په هر رمضان کې 100 پیریاړو یو پیریاړو او په اخرنی کال کې 2 پیریاړو ولې رسول صلی الله علیه وسلم په هر کال کې په رمضان کې 100 ورځې اعتکاف کو له ورځې او په دې اخري کال کې 100 ورځې اعتکاف کړي دا ټول دلیل له دې خبره باندې چې رسول صلی الله علیه وسلم کوله
ځکه شل ورځې اعتکاف وکړو او ځکه د جبريل سره قرآن چې دا غدوه پیری وو. بل نه خداوه چې رسول صلی الله علیه وسلم له الله تخیر ورکو بین الدنیا والآخره. ستا دنیا خوخه یو صحیح ده او که ستا آخرت خوخه نو دام صحیح ده. دام دلیل دی په دې باندې چې د رسول صلی الله علیه وسلم ژوند لږ پاتې دی. ځکه ابو مویهبه رضی الله عنه حدیث ته چې د رسول صلی الله علیه وسلم سره لاړم بقیع کا مقبره چې ده په مدینه کې. اولته مونږ رسول صلی الله علیه وسلم مړو له بخانه غوښته او ماته په منځ کې دا خبر وکړه چې دې فتنې برازي لکه څنګه چې د شپې د تور تیارې او هر یو فتنه چې راځي نه غږ به هغه مخ کې نه خسختې. وی دا خبر ماته رسول صلی الله علیه وسلم کو به ماته دوی وی الله را له اختیار راکو په دوه شیزونو کې. یو دا چې د خزانو چابیانی بدل درکم او په دنیا کې به همیشه او په آخرت کې به جنت ته ځي. دا یو اختیار دی. دویم اختیار دی چې اوس به خپل رب سره ملاوېدو لږي. نو امام ته وی چې بی ابي انت و امي یا رسول الله زمو پلار دې بتا قرباني وي دغه د خزانو د چابیانی والا و همیشه په دنیا کې او بیا به جنت ته ځي. جنت ته قاسم ته ځي. وی هغه ته چې نه ما د الله سره ملاقات غوړه کړې. دا اختیار ورکول رسول صلی الله علیه وسلم دا دلیل دی باندې چې د رسول صلی الله علیه وسلم ژوند لک پاتې. بل یو حدیث ابو سعید الخدری رضی الله عنه حدیث چې رسول صلی الله علیه وسلم خطبه کوله او په دې خطبه کې رسول صلی الله علیه وسلم دا وی چې یو کس دی چې الله ولا د اختیار ورکړو چې ته دنیا غواړې او کنه آخرت غواړې بیا سړی آخرت غواړي. ندی کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې ابو جړاش ابو سعید خدری رضی الله عنه چې ما په خپل سره کې دا وی چې دا بوډا ولي جاړي. رسول صلی الله علیه وسلم دیو بنده خبره کوي او دې به جړ په جړاش خو ما ته پته نه و چې ابو بکر صدیق دومره جوړ سوچ والے. دغه جوړسته به موږ خبر شو نو هغه رسول صلی الله علیه وسلم د خپل ځان خبره کوله او ابو بکر صدیق د رسول صلی الله علیه وسلم د سي مرګره خلیلو او خلیل هغه مرګري ته چې د مرګرتیا په آخري درجه باندې داغه په یدو د خپل مرګري په هر خبره باغه پوید. نو کله چې ابو بکر صدیق په جړا شو رسول الله مرید نو رسول په دا وخت کې داموي چې زما زړه چیرې د الله د مینې نه ډک شي. نو خلیل خو زبل جوړول نه شي زبل خلیل نشي چې خلیل به اوچته درجه ورکه هغه مینا هغه زما زړه د الله د دین سره د مینې نه ډک شي. خو ابو بکر صدیق سره چې زما کوم وروریده او کوم مرګرتیا ده تم پوره اوچته وروری اوچته مرګرتیا زمونږ. نو ټولې دروازې به بندي کړي د جمعه طرف ته چې څومره دروازې ټولې به بندي کړي سوای د ابو بکر صدیق دروازې چې را بنه بندو. دا یو دلیل رسول الله چې ټولې دروازې به بندي کړي دا و پرې دي چې رسول الله کلو والے او دا دلیل بکیم دی. رسول الله اشارتن وی که زه مړ شم نو ګره دا به مشر استاسو ځکه خو چې دروازه به د دې را کوله او پرې. حجۃ الوداع یو غټه نخه ده د رسول صلی الله علیه وسلم د مرګ. رسول صلی الله علیه وسلم حج لاله او هغه حج ته حجۃ الوداع وی اخرنه حج د کوم نه باچ رسول صلی الله علیه وسلم دوه میاشتې په دنیا کې تیرې کړې به وفات شي. د دې حج په موقع باندې روایت نازل شو چې هغه ډېر عجیبه ایت هغه ده اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. نن ما تاسو دین پوره کو خپل نعمت په باندې پوره کو او تاسو لپاره په اسلام دین کولو باندې زراځي. دغه خوازه خبره چې اسلام پوره شو نو د رسول صلی الله علیه وسلم کار ختم شو. د رسول صلی الله علیه وسلم کار سو د دین را رسول او قال لو اليوم اكملت لكم دینکم. د الله په هر کار کې حکمت. رسول صلی الله علیه وسلم د نبوت نه بعد 30 کال ژوند تیر کړي. صرف 30 کال سره وی چې رسول صلی الله علیه وسلم وګ ژوند تیر کړي سلی تیر کړي 200 تیر کړي. پیغمبر د دعوت په کې ټول امت هغه بغاړي خلای 30 کال کې هغه خپل کار سره رسول. الله سبحانه حکمت ته او د الله توفیق او طاقت ته چې دلې ورکړه. د
د دې حج په دې موقع کې د رسول سم د خلینو دې خبري وتی وي چې هغه خوازه دلالت کوي په دې خبره باندې چې رسول صلی الله علیه وسلم وفات کېدو والے په یو ځکه رسول سم داوي خذوا عني مناسككم زمان الحج ازدكي لعلي لا القاكم بعد عامي هذا کې دې چې دې کله بعد تاسو ویننه ځینې روایتونو کې راځي لعلي لا اراكم بعد عامي هذا کې دې چې دې کله بعد تاسو ویننه په یو کې راځي لعلي لا احج بعد عامي هذا کې دې چې به حج ونه کوم نو بیا به تاسو د حج مسلې چا نه زده کوئ او دا خو واضح دلیل نو صحابه په دې مسله باندې پوښیو چې د رسول صلی الله علیه وسلم جون ختمې دوله ځکه عمر بن خطاب یو پیر د ټول کسان راجمع کړو د مشران صحابه او عبد الله بن عباس رضی الله عنه په کوم ناس او د دې ټول نه تاسو کې چې تاسو د سورۃ النصر مبارکه سو اذا جاء نصر الله والفتح نو هر یو سړي خپل رائے ورکوله چا سوي عبد الله بن عباس چې کله نمبر راغی هغه وی چې رماته ودی ځخکاری چې دې کې رسول صلی الله علیه وسلم خبر ورکړی شوی دی چې تبه دې دنیا نه ځي او ځکه عمر بن خطاب ته وی د نور صحابو ته ځکه خو زدا کشر لک کینو بارځي هغه به دې خبره خپشي چې ولې دا کشر لک ته د مشرانو سره کینې نبی او دغه چې دی وځي تاسو صحیح جواب رانه کو جواب صحیح درکو نو صحابه په دې خبره باندې پوښیو چې د رسول صلی الله علیه وسلم ژوند چې دی هغه لک پاتې دی یو بل دلیل مو په دې باندې چې د رسول صلی الله علیه وسلم ژوند ختمېدو ولې دا هغه ده چې رسول صلی الله علیه وسلم معاذ ابن جبل او ابو موسی الاشعری د یمن ته لګیلو په اخري وخت کې ځین روایتونو مطابق ابو موسی الاشعری مخکې لګیل او معاذ ابن جبل ورسته لګیل لکه په منځ کې فرق نو معاذ ابن جبل اخري وخت کې بالکل رسول صلی الله علیه وسلم رسول صلی الله علیه وسلم او هغه په دې اسبانیه په وخت باندې سور شي روانې دو نو رسول صلی الله علیه وسلم یا معاذ اے معاذ ته ګور دې چې خلکو سره ملاوي دوله چې هغه ګور اهل کتاب دي مته دې چې علم وسره شتي نظام به تیار ساتي اول به دې چې کارو کې چې هغه به توحید او عقیده دعوت ورکړي کله یو منل به ته منځه مسله وخه کله یو منل نه به ته زکات مسله وخه او به ته دو یا معاذ اے معاذ لعلك تمر على قبري او مسجدي هذا معاذ تخزي او رخصتي کوله خو کې دي چې ته به راشي زما په قبر یا په زما په جمعات په تیری زبانه ناخ را کوشو او د رسول الله سره جوخت غاړي ملاو کړه او سخي وجړ دي کوم د رسول صلی الله علیه وسلم په طرف نه واضح نه خو چې زه د دنیا نه تلو وایم ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم لعلك تمر على قبر او مسجدي هذا کې دي چې ته زما په دې کور په دې قبر باندې به تیریږي یا به دې را به شي غزو په دې جمعات کې نه جمعات به زبنه او قبر به می رسول صلی الله علیه وسلم باندې دا مرض په کوم مرض کې چې هغه وفات شي دا د ربيع الاول په میاشت کې راغله او هغه دي چې رسول صلی الله علیه وسلم یو جنازې لته او دا جنازې نه چې رسول صلی الله علیه وسلم راغې نو عائشہ رضی الله عنها وی زما سر مات شو دومره دړ په رسول صلی الله علیه وسلم ته چې سر خو زما مات شو زما په سر دې دړ او استاد سره کته چې تمړم شو نو زبد غسل درکوم زبد کفن درکوم زبد باندې منځک داغه ته او ته به دې کټ لبل خزر اولي زکه ته خوشحالي کې زما په مرګ باندې دا د رسول صلی الله علیه وسلم رسول سم چې زما په سر باندې درلې دا سينو ویلي دغه ټیم کې پر رسول صلی الله علیه وسلم هغه مرض شروع شو بکم کې چې هغه وفات شي او دا مرض دیو برکه اقواشتي خونه مشهور قول دی چې دیار له سورج رسول صلی الله علیه وسلم نه جوړ او د بیماری په دې منځ کې رسول صلی الله علیه وسلم هر بي سره بنمبر نو رسول صلی الله علیه وسلم کې تاسو کو سبب زب کمزې کې سبب زب کمزې کې اجرا کې چې عائشہ نه ورس بکله راشي دا غوتم پته ولګی چې رسول صلی الله علیه وسلم دا غواړي چې د عائشہ نه بکور کې دغه د بیماری تیرې کی دا غول اجازه ورکو خپل ټول ورځې ته وبخله رسول صلی الله علیه وسلم یو عادل شخصیت ګوره نه جوړ دي موږ د درس اخلو رسول صلی الله علیه وسلم نه جوړ دي او خیزره کې چې عائشہ نه کور ته ورشي خو نزي د خزونه تپوس کوي
دین غټ درس موږ داسې چې رسول صلی الله علیه وسلم څومره عدل والو او رسول صلی الله علیه وسلم څومره غیرتی شخصیت دی چې داغه د غیرت په مخ کې د هیڅ غیرت څه شی نه دی. هغه بیا هم د خزونه تاسو کې چې ظلم جاته پکې رانیش او موږ د خزي ډیر حقوق دي مړوي د خزینه به چاته پوس کړي د خزینه یو څه ته پوس کړي او به چې دا سړی بیمار شي به من کې نو بیا خو به دې شي چې بیا خو اسمان سره چې نه جوړه ولته د قصې ماته کې نو ګور رسول صلی الله علیه وسلم بیمار دی او عام بیماری نه بیماری ده څه ده د مرګ بیماری ده. د مرګ په بیماری کې هغه د نور بیان نه تپوس کوي ثواب ز کم ځکه ثواب کم ځکه نه د عشره نه د ورځ به کله راځي ناغو ته پته وي چې رسول صلی الله علیه وسلم ناغو رسول صلی الله علیه وسلم ورکو چې ته خیر د عشره نه بکور کې د بیماری تیرک او د عشره نه شرف چې مخکې به د مبارک نور خبرې مراشي. یو شرف دغه داو چې د رسول صلی الله علیه وسلم اخري ورځي هغه دغه بکور کې تیری شي په کوم وخت کې چې رسول صلی الله علیه وسلم په دې کور کې پروت د عشره نه بکور کې نو په بیماری په اول ورځو کې رسول صلی الله علیه وسلم منزله توراتو د جمعرات ورځ او رسول صلی الله علیه وسلم ماسپخین منزله وته چې دغه د رسول صلی الله علیه وسلم اخرنه منځو په جمعات کې اخرنه منځ دا دو کسانو رسول صلی په یو کس باندې لاسه چوله په بل چوله غو چې کړه رسول صلی راوست او د خپیر اخکو ده کېدی او سری تړلې او رسول صلی الله علیه وسلم خطبه وکړه په ټیم کې او خطبه کې دا وی چې خلکو وصیتونه وکړو په اخر کې دا وی چې خلکو کله چا په ما باندې سه دینار او درهمي ناغه دې ماته وی چې سبا له بین دینار او نه درهم او ګور چا سره مې ظلم جاته کړي او غره قصاص غسته غواړي نه غستې چې سبا له بزنه نو بدی کې عکاش رضی الله عنه پاسه یا رسول الله په یو غزوه کې په یو غزا کې په یو jihad کې تاسفونه سید کول او غشه د سلاس کې نو زما د تشریف والو زاغه بدلته نه علم نو رسول صلی الله علیه وسلم ته سید خپل کمیس وته اوچت کو صحابه خبر جړا شو او په دې جمعات کې دا سمو شور جوړ لري جړاګان او هر یو وی چې دې قمقل ته وګوره رسول صلی الله علیه وسلم د دې خبره کوي چې چې په ما باندې قرضې دینار او درهمي مانه والی سبنه مسباله نه به دیناری نه به درهمي نو خیر دې که رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به غشي وله کې نه خو قصدن خو غنه ولا صفونه برابر ول او په jihad کې دي سي چې سړی په جوش او دغه کې او تیارې کې خاغه روان پدې کې صحابه ټول جاړي او پدې کې علي رضی الله عنه پاسه یا رسول الله جسمي لجسمك فدا یا رسول الله دغه زمانه قصاص واخلي او دغه بځه ما وې نو چې زمانه قصاص واغسو د دې شرک استاد جسم نه او زما جسم پستا به جسم قربان پس ومنه تکیره دغه د قصاص معنا اخلي اکینا سو کاشر دان روان دي او صحابه جاړي چې کله دې را ورسید رسول په رسول سم ته د تشهید ابلاغ کار کړ نو د املک کړو د رسول صلی الله علیه وسلم د تشهید کول کو او سم نیولیو بیا د رسول سم یې تسکی وی رسول الله کې دین شي چې زتانه قصاص اخلم او کې دین شي چې زبتا ته هم چې تمره د نقصان راکړي زنه بدل اخلم دا خاصه ما خبره وکړه خو ما د غوښته چې زما اوستا په دنیا کې اخرنه ملاقات دي شي چې زمونږ چمړې دی او بل سره ولې ځکه چې بیا پته نه لګي نو تبرانه لاړ شي او موږ به نه شو ارمانونه وکونو دغه نه مخکې ما دا وخت چې دي شي صحابه ټول خپه جړای چې د موقف ولې چې رسول سم پلو والے دا د رسول صلی الله علیه وسلم اخرنه منځو په کوم ځای کې په جمعات کې کور ته رسول صلی الله علیه وسلم بیماری خزیته ده فاطمه رضی الله عنها بدی کړه رااله رسول صلی الله علیه وسلم سره کېناسته او رسول صلی الله علیه وسلم باندې سخت مینو حدیثونه کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم باغی ته پاسېدو
چې کله به د لور رااله رسول الله په پاسې خپل ځای به ته پرې خو دومره به مين او اثر به ول خپل کو او هغه به د خپل پلار ته پاسې د چې کمزې کې بناست هغه به ته پرې خو ذکر رسول سموي چې دا زما د جسم یو ټوکړه څوک چې دې سره ظلم کوي هغه ما سره ظلم کوي څوک چې دې سره حق کوي ما سره حق دې سخت رسول سموي دا ټیم کې چې رسول سموي دا سخت زیاته شو نه دراله د رسول سره کېناست رسول سموي ته بغو کې څه خبر وکړه چې هغه سره دا په جړا شو بیا ته رسول صلی الله علیه وسلم څه خبر وکړه چې هغه سره په خندا شو ډیر وخت پورې رسول سم پکې وفات شو ډیر وخت پورې داغې نه د رسول سم دی بیبيانو ته پوښتنه کو چې رسول ته تسویل خو هغه نه وي او به وته وی چې کله مجبور کړ وې ما نه وی خو تاسو مجبور کړم هغه دا چاول پر رسول سم ته دا وی چې لور په دې بیماری کې وزمرب جګوره کې پاتې شو جتلو وره هغه سره په جړا شوم چې کله زما جړا ولیده نو ماته به بلغو کې دا وی چې ګوره په جنت کې به ټول ناول ته ما سره ملاوي په جنت کې به رسول الله سره ولنې کسي ملاقات کې هغه به غلوري فاطمه رضی الله عنها دا غي سره غریب ازدل خوشاله شو او په خندا شو چې لازم سره په جنت کې ملاوي د اخرنی خطبه کې ځینی سیرتونه کې دي سره چې رسول صلی الله علیه وسلم د سر نه ټوکې تاو کړو او خطبه کوله او د ابوبکر صدیق فضایل بیان کړ او دی وی په موږ باندې د چا دومره احسان نشتی لکه څومره چې په موږ باندې د ابو قحافه د زوی دی موږ سره کچا خ کړی دی موږ سره کړی او موږ د خوب بدله کې ډیر خ کړی سوای د چا نه سوای د ابوبکر صدیق نه چې د په موږ باندې ډېر احسان پاتې شو ورځي زما لګي دی په دنیا کې او خ ابوبکر صدیق دومره کړی دی چې هغه ما په دغه لګي ورځو کې ادا نه کړ ابوبکر صدیق ناس رسول صلی الله علیه وسلم چې دې ابو قحافه د زوی زموږ سره ډېر منډي والی دي دي کې اشاره رسول صلی الله علیه وسلم کړی د صحابو ته چې د ډېر خاص خیال کوي او د په ما باندې یو قسمه قرض پاتې شو دغه چې موږ د چې څومره احسانونه کړی موږ دایې امر د سره نه دی کړی چې په ما باندې پاتې شو تاسو له فکر چې راغی په بدل کې د سره خوک او دې ته به کوم اشاره ده چې د زمانه بعد خلیفہ ابو قحافه زوی چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه غل نه استو جاړي او چې رسول الله دا خبرو کې چې د په باندې احسانات چې نغزان سره موږ سه احسان کړي او چې کله رسول الله چې د موږ سره ډېر منډي والی هغه د ځان سره موږ سره منډي والی او جاړي او چې څه خبره ابوبکر صدیق صفت کی نو ابوبکر صدیق د ځان سره وي پاکي خدای الله لپاره دی او چې هغه دی او چې الله پیغمبر دی موږ څه کړی دام یو قصه و چې د رسول صلی الله علیه وسلم په دی اخري ژوند کې راغلی و هغه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د صفت هغه وکړه په دی اخري وخت کې رسول سم چې کله د اخري وخت د جمعرات ورځ ماسپخین مونږ د یو سیرت مطابق ماسپخین مونږ رسول صلی الله علیه وسلم دغه سره وکړو به دا باقی چې کوم ورځ د رسول سم منزل بهر ته نه دی وته جمعې هفته اتوار او د پیر په ورځ رسول صلی الله علیه وسلم وفات شوی نو څو ورځې کور کې تیرې کړې جمعرات جمعه هفته اتوار څلور ورځې په دې څلور ورځو کې رسول صلی الله علیه وسلم باندې بیماری سم ډېره شي هغه وته نه شو ځکه او ځکه حدیث کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم بهوش شو اثر تړلو او لکه سات لپاره پاسې دو نو بیا به بهوش شو بولید نو د لور وسره په خوا کې نهسته فاطمه رضی الله عنها ناغي چې کله د خپل پلار ته وکړو ناغي وی وا کرب ابتا علی وی زما په پلار باندې سخت ډیره شي نو رسول صلی الله علیه وسلم وتوی چې لور ليس على ابيك كرب بعد اليوم لان بعد واستاب پلار باندې سخت نه اوس هغه پارام شي
او جنت ته بلاړ شي او کم عارضی جون کې چې کومه سخت هغه تیرې کړي هغه ختم شي. پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې بیماری رو خزیته ده بیهوش بو تر دې چې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې مال د وو کوونه وبروړي یخي وبا او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دومره تبه او دومره عائشہ حدیث ته چې رسول صلی الله علیه وسلم سم خټ کېدو او چې لري به تیر سره ولاړو هغه ته مغه تپراتو. نو رسول صلی الله علیه وسلم نه چاته پوښتنه چې رسول الله سخت در باندې ډیره ده په ما باندې دومره سخت ده لکه پتا شو کې چې به دوه کسانو باندې ما ته چې یا رسول الله الله بدل جو اجر هم ډیر کوي اجر هم ډیر راکړي چې سخت ډیره او چې څومره سخت یې دومره الله اجر ډیر ورکړي. ایمان د وو کوونه یخي وبراوړي هغه له وبراوړي او د حفصه رضی الله عنها خانه کو چې وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم کیناس او دا وب په هغه واړول رسول الله صلی الله علیه وسلم تازه شو چې څنګه پاسې دوی بیا بیهوش شو او منزل وته چې خلک په انتظار نشو. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله هوش کړه خلکو سیجل کړه یا رسول الله ستا انتظار کوي ناست په ومن بیا د وبراوچ بیا به وبوچ خشول چې څنګه پاسې دوی بیهوش شولې چې بیا به هوش کړه خلکو سیجل کړه یا رسول الله ستا انتظار کوي په ومن د وبراوچ وبې به واجب تازه شو چې بس پاسې دوی راولې بیهوش چې بیا را پاسې وی خلک وستا انتظار کوي ابو بکر ته وی چې منځو کی نور رسول سم طاقت ونی وی چې هغه وزي بارت ناغه ابو بکر ته وی چې منځو کی عائشہ رضی الله عنها رسول الله خو ډیر جاړي دغه بخیرت باندې وسوک نه پوي او دغه تقوا او هغه منځ کو ډیر سخت به جړل یری دوی چې الله به د منځ قبلي کنه رسول الله سم ته غوسه شو چې ته کوم خبره کوم دغه ومني او ابوبکر ته وایي چې مخکې او ځینې روایتونو کې د دې راځي چې عمر بن خطاب مخکې شو دوی نه دي زنانه ابوبکر صدیق ته نه وي هغه جاړي ډیر عمر بن خطاب مخکې شو نو رسول الله چې کله قرات واوریدو هغه تکبیر تحریم وکړ الله اکبر وی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم आवाज وکړو وی خطاب دې زیته وایي چې شاته ابوبکر ور مخکې کې هغه فضیلت ابو بکر صدیق رضی الله عنه او چت فضیلت ته رسول صلی الله علیه وسلم په دنیا کې یو هغه امامتی کړی دا فضیلت الله بل چاله نه ورکړي سوای دا ابو بکر صدیق نن الله لعنت تی په شیګانو باندې او الله دې په شرمونو و شرمای او الله دې دسی عبرتناک سزا او عذاب په غورولي چې ټول تاریخ کې یو عبرت پاتې شي هغه وی دا سره ولې یذ بالله وی دا مرتد شي ابو بکر صدیق مبارک شیګانو د عقیده هغه دونه پاک سره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې عمر بن خطاب شاته کو او ابو بکر صدیق ته جوړ مخکې ابو بکر صدیق مخکې شو مونږ کو او رسول صلی الله علیه وسلم پانسید رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې پروت او بیماری به خزیته ده او دیار له سورجی پر رسول سم باندې مرز په کوم ورځ چې اخرنی ورځ هغه د پیر ورځ وا یوم الاثنين د سحر د منځ ټیمو چې رسول صلی الله علیه وسلم ته ځان دي سي ښکار شو چې لکه ځلک خشه مو گزاره کوم ناغه صرف دومره وکړو چې پاسې د کړکۍ نه د پرده لرکړه د عائشہ د کور تر باندې کوم کړکۍ او جمعات نه چې وی کته ابو بکر صدیق ولاړو او جمع ولاړو مون شروع شو انس مالک وی چې نږدې و چې زمونږ د منځونه خراب شوی څه خوشاله شو صحابه منځ کې مونږ تیر شو رسول سم خشه ده کې سروزی او ابو بکر صدیق د احترام ته وګوره چې هغه ډایرک بس بشار هغه په صف کې ودرېد چې رسول سم روزي او مال نه د بکر چې رسول سم روزي وزيدي مونږ کو رسول سم ته اشاره وکړه چې نه مخکې شه ان اتموا صلاتکم مونږ پوره کې زنه دروزه رسول صلی الله علیه وسلم صرف د دې لپاره دا کارو کو چې وګوري چې کم
فصل ما کرلې چې هغه څنګه او کوم ځوانان چې ما تیر کړی چې هغه څنګه دي که سبا له زنیمه نو چې د جمعات پر دوی نه خالی او کنه ډک وي که زنیمه نو دوی د الله عبادت کوي او کنه کوي که زنیمه دوی بر الله د پر jihad کوي او کنه کوي دای کتو هغه چې رسول سم وکتو نو وی خندل انا سمال کوی چې کله رسول مسکی شو نه مخې دي چې لګي سوال سمي سومي چې دوی خو ښکار شو خوشاله شو چې کوم لکان چې ما تیر کړی او کوم ځوانان چې ما تیر کړی هغه ته زما ضرورت نشته هیڅ هغه ځان له ګور رسول سم په کور کې پروت دی رسول صلی الله علیه وسلم هغه خبر کړم نه بانګي ویلې اقامت کړي دی ابوبکر صدیق ور مخکې شه دی عمر بن خطاب عثمان بن عفان علي بن ابي طالب ټول په اوسه کې هغه کسان ولاړ دي به شاته به دې جمعه ډکته رسول صلی الله علیه وسلم پکې نشته رسول سم خوشاله شو چې د لکان زمانہ که زنم يم دا لکان د ځوانان د دین نه پریدو بل الله دین د پر لګي او ځکه موږ وایو چې رسول صلی الله علیه وسلم وسراغه اسب الفرس زمونږ د جمعتونه ولیدو سحر په منځ کې د روزي د میاشته د جمعتونه سم دشي دکی لکه میږي د خلک دومره ډیر شي خو سړی اریان شي چې بوزي شي چې د خلک په کوم ځای ورننه وځي دوی راځي په کوم ځای کې ځکه چې په جمعتونو کې ځای نه نشته په روډونو کې خلک ولاړ دي چې بانګوي ډایرک پسې امامان او مؤذنین اقامت کوي خلک ډیر دي او رشته وګڼ خو دې ته سره ریاضي چې بوزي شي د خلک په کم ځای ورننه وځي چې دا ګوره صرف الله دې روجي له د خلک پیدا کوي به مړ کوي کسي چلی نه دا جواب داري چې دا د روجي مسلمانان دي دا د روجي مسلمانان دي والعياذ بالله د دوی دي شي مطلب دی اگر که بخله نه وي چې د دې روجي رب جدا دی او د نور له یو له سمیشت رب جدا دی والعياذ بالله ښکار خو دي شي کنه لکه چې په دې روجي کې ته دومره پابندي کې د منځي یریږي کنه چې روجه ده او الله برنه خپش نو په دې نور روزي کول الله نه خپکیږي په دې نور روزي کوم د قرب دی نکه رسول صلی الله علیه وسلم زمونږ د جمعتونه ولید او د جمعې په منځ کې زمونږ جمعتونه ته وګوره څومره غني څومره رش او ځکه په يهودو کې یو خ مشهور او مشر کس دا خبره کوله چې د اسرائیل مشر او هغه دا وی چې مسلمانان به الف مونږ باندې غلبه حاصلې چې کله دوی په عام منځونو کې هم دومره لکه څومره چې د جمعې په منځ کې بیا به موږ په هغه ورځ باندې موږ بیا بغیر د جنگ نه هر منوزه کې چې بیا به مسلمانان طاقت وري خدا اوس کوم حالات دي د صف او دو صف د مسلمانان موږ د سني شي ویل او دا بالکل هغه صحیح خبره کړې صف دو صف نه بسېری د صف دو صف نه به سېری خبره مې دی پوری کولی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کړه د ځوانان ولید خوشاله شو او دغه ځوانانو ورسته بیا د ټول ملکونه فتح کړي عمر بن خطاب ته وګوره کفار سو يهود و نصارا وی خدای چې دې سر مرشه ولی وی کدی یو کال دو نور خلافت کړو نو د ټول دنیا راټینګوله بدنه معمولی علاقه پاتې شي یو څو علاقه ته پاتې نور د ځوان زو د ټول علاقه راټینګ کړي دا هغه فصل چې چا کړلو رسول صلی الله علیه وسلم کړل ابوبکر صدیق ته ګور عثمان بن عفان ته ګور علي بن ابي طالب ته ګور چې به کوم فتوحات دغه په وختونو کې شي به نور صحابه ته رسول صلی الله علیه وسلم په دې باندې سخت خوشاله شو او د پردې رواچوله په دې کړکۍ باندې واپس راغی سبحان الله د صحابه مزدوري له کارون لنت وکم ورځ چې رسول صلی الله علیه وسلم جوړ شي او ټول په رسول صلی الله علیه وسلم دغه تاسو وګورئ سره بناس په دغه ورځ د دې صحابو د ګمان شو چې رسول صلی الله علیه وسلم خشه دې ځکه خو کړکۍ کې وکړو نو ټول لاړو خپل کارون الله ځکه چې دیار رسول الله صلی الله علیه وسلم یو شړې لاړ نه چې چا پټې دې چا تجارت دې چا سره ناغو چې رسول سم خشيره مسبخین منځ کې به سره بیا ملاقات وکړو او څه چیزو وی سیده
ټول کارونه لړ تر دې چې ابوبکر صدیق د رسول سم غني نږدې مرګره هغه 24 غنټې رسول سره ناس هغه ملاړي علاقه ته خپل یو کار باندې لا الضحى په دې ټیم کې تقریبا مدي شو چې نه لس بجې ټیم کې یا لسنی بجې ټیم کې رسول صلی الله علیه وسلم باندې سخت ډیر شو او عائشہ رضی الله عنها چې رسول صلی الله علیه وسلم د سری خو دیو زما د دې سینو او د دې مری په دې مینس کې خو ده په نهر لپاسه خو ده او سخت په ډیر زیاتې دا وې موت یو لوخه خو ده په کې یخي وبو پرتی رسول صلی الله په دې لوخي کې لاس وو او به په ځان راخودو به دو لا اله الا الله دا لا 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 بسو دی بعد اقدار نشته ان للموت لسکرات یقینا د مرګ سخت ډیره دا رسول صلی الله خبره کوي شر نه وي په رسول صلی الله علیه وسلم باندې چې د مرګ څومره سخت راغلي دومره باندې په چا راشي او نه به په چا راغلي او ځکه هغه وی د کرنه چې ما رسول صلی الله علیه وسلم زن کدل لیدل ګور هغه د رسول زن کدل په خپل سترګو لیدل وی د کرنه چې ما د رسول صلی الله علیه وسلم زن کدل لیدل نه کما هر مصیبت تور مخامخ کې غو زما زړه پینې خراب پی ځکه چې ما چې رسول صلی الله علیه وسلم باندې کوم سخت لیدل چې هغه په دې مخ باندې ټوکې واچو چې کله به سخت ډیره ځای مخ په پټ کو بالکل او په دغه وخت کې سبحان الله ګوره د امام الموحدین ته د موحدین امام ته ګوره کنه په دغه وخت کې رسول صلی الله علیه وسلم دا ټوکې د مخ نظر کو دی وی لعنت الله علی اليهود والنصارى دا الله لعنت په يهود او نصارو باندې چې د خپل د پیغمبرانو د جمعات د قبرونو نه جمعاتونه جوړ کړي دا رسول زم دا خبره په کوم وخت کې وکړه خاص په اخري وخت کې دا وکړه ځینې کسان سوي وې دلته جی اختلافات مو پیدا کوي دا مسله پرې دی توحید دا د حدیثو دا د رسول زم د سنتو دا مسلې پرې دي اختلافات تاسو سره اختلافات جوړ خو بس خلک پرې دی کنه ټول مسلمانان ټول مرګري په چې څوک سکی دا بل به تسر شړپې چې تا خکارو کو دا نه عام رواج دی نه سبا عام رواج دی او دغه سره د خلکو خوخ میګه علم او عامي چې چاته سنوي د هر چا خوخ یوه دا علم به منی ماشاءالله زبردست علم دی څنګه زبردست دی چې ته شهادي کتري دي چې ته علمي کتاب دی سره ویلې نه اسی صفت کینه پوښه چې دا علم چاته سنوي کله سره د په مخ کې ګناه کوي د خیر دی بخښ او ځینې به کې دي سوی وي چې څوک په غلط کار ویني نو سبوت نه وي ولی وي په کمره کې چې تیاری نو رڼا ولګو یو تیار بس شي دیو به کې کېدا یو تیار بس شي ختم بشي عقلي دلیل له نو موږ کو په دې دیو باندې بیا د سیلې راشي نه بیا بس کی بیا به تیار شي کنه نه دي شکار ولې نه کو چې مضبوط لیټ وته ولګو پوخ لیټ بوته ولګو بټن به وته ولګو چې کله تیاری بس دا بټن به لګي ورنا کیو او هغه دغه مثال څه دی چې دې سړی ته به وایو چې ته دا کار غلط کی اول به موږ سبب وګورو چې دا سبب د شي د تیاری جوړ شي دې څه سبب دی بجلی نشتی کنه بجلی شتی خدا سړی نه استعمالي کنه دي چې ډیر مسلې اول به موږ دا کار کوو ځکه موږ په دې باندې مثال دي سی ورکو چې سړی په پتیله کې سپخی او په دې پتیله کې ګن پروتي چې چاله الله عقل ورکړي هغه به دا کارو کی چې په دې کې د نور سالنوم په خول شروع کې او دا دی وي چې د خابه د نو سره ګډ وډ شي ختم بشي د عقل خاون به دا چلو کی اول به څه کې دا پتیله به وینځي چې خې صفاکی بیا وبګرانه سره ورچی دغه شان چې کرته انسان ویني غلط کار کوي د غلط کار نه اول منکه دا زړه اول د اسلام ته مایل کول خو غلط کار نه منکه چې غلط کار نه منکه بیا وته اوس نصیحتونه شروع اوس نصیحتونه قبلې نازینی که ساوي چې اتفاق راولي او ټول باندې راولي جوړ راولي موږ وایو رسول صلی الله علیه وسلم د زنکدن په وخت کې موږ دا مسله نه یې راکړي مخله په دې خیسي کې ناسیو او په کور کو بدیره کې ناسیو خلک راته اختلافات مو پیدا کوي باغی کې یریو او رسول صلی الله علیه وسلم باندې د سخت راغلی دا چې داغه خزه وي 10 نه چې د سخت نه مخک په چار راغلی دا نو په چار شي
لوخه سره پروت ته پای کې لاس ویا بزان راکای کپڑے به مخه چوري د مخ مبارک پټ کړي لکه سات لبه مخ کار کو نو دا خبره پکې وکړه دا دلیل له پدی باندې چې دین به موږ په ارزي کې بیانو چې سو پوری په دې جسم کې سا چلیږي نه حق بوي چې سو پوری ستا په جسم کې سا چلیږي حق بوي که څوک دې پهلالي که څوک دې بوجني که څوک دې بسيزي او که څوک دې پوری خاندي او که څوک دې هر څه کې حق بوي یریږي منه رسول سم په مرګ په اخري وخت دا خبر وکړه سوال دی چې رسول سم دا خبر په دې ټیم کې ولي کوي جواب داږي دی چې رسول سم ته پته لري چې زمړ کېدو ولای ما نو دې څنګه چې زما د امتیانو دې شکارو کې لکه څنګه چې يهود او نصارا د خپل پیغمبرانو د قبرونو سره کړي چې زما د قبر نه څوک جمعه جوړ کوي سجدي او ته بیا لګي او ذکر رسول سم دعا کړی اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد الا زما د قبر نه چتا بوت جوړ نه کی چې خلک عبادتونه کوي په یو حدیث کې راځي رسول سم وایي چې لا تجعلوا قبري عيدا زما د قبر نه وګوره میله نه جوړوي میله څه ته وایي سره په مخ حزیره شي په مخ حزیره جو دغه کې چغي کوکاري وي د میله جوړولې او الحمدلله چې الله سبحانه وتعالى د حرمین د دې حکومت بلاس کې ور کړی نه هغه خبرې پکې نشته رسول صلی الله علیه وسلم قبر په حفاظت کې دي څوک د سجدي میته نه راځي او نه داغه د قبر نه چا میله جوړه کړي او که څوک کوشش کوي د میلې د جوړولو داغه ته داغه جواب ملوي الله سبحانه وتعالى دې موحدین ولهمیشه طاقت ورکړي او څوک چې د قران او حدیث سره دښمنی کوي او د توحید سره دښمنی کوي الله سبحانه وتعالى هغه سره تباہ او برباد کوي خبر موږ دې پوری کوله چې رسول صلی الله علیه وسلم باندې بیماری زیاتې دا وغه د وصیت یو بل وصیت وکړو الصلاه موږ پرې نه دی دا رسول صلی الله علیه وسلم ګورې ځنکرن د وصیتونه موږ پرې نه دی او موږ پرې نه درې پیریو وما ملکت ایمانکم او کوم چې تاسو د لاسونو نه لاندې دی هغه سره ګورې چې ظلم ونه کوي کاغه غلام دی کاغه غلام ده کاغه تاسو خزي دي کاغه تاسو بچی دي تاسو لاسونه لاندې دوی د ظلم ونه کوي الله به یادوي چې کله دا خلکو حقوق ورکوي نو ځان ته مخې ته الله یادوي چې ګور الله بدنه تپوس کې دا د رسول صلی الله علیه وسلم اخرنی وصیتونه عائشہ رضی الله عنها پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې سخته روز یاته ده او رسول صلی الله علیه وسلم سر یخود لري عائشہ رضی پسینه مبارکه باندې په دغه ټیم کې وی عبدالرحمن ابن ابو بکر راغ رضی الله عنهما عائشہ رضی الله عنها راغنه دغه سره په خله کې مسواک او د رسول صلی الله علیه وسلم په مسواک ډیر خوخو نو رسول صلی الله علیه وسلم خبرې نشوي کولای ځکه چې جبه درنه شي و او سخته به ډیر شي و عائشہ نه و چې رسول صلی الله علیه وسلم د مسواک ته کتو نو یې په شوم چې رسول صلی الله مسواک ته ځل شي نه خبرونه مسواک واغستو او په خپل خله مولا جوړ کو او به رسول صلی الله علیه وسلم ورکو هغه مسواک وو مسواک دومره چې عمل بل دا چې رسول صلی الله علیه وسلم وی چې اوس الله سره ملاقات کیږي نه چې خله می پاک رسول صلی الله علیه وسلم باندې سخت زیاتې ده حدیث کې چې رسول صلی الله علیه وسلم په مخ ته کوي چې الله ما وبخي او په ما رحم وکي او په یو کې دي چې راځي چې جبريل بسم الله علیه ګلو چې ستا وخت ختمې دوله او په دې اخري وخت کې ولم تخیر ورکوي ها که په دنیا کې پاتې کی او اخر بیا په جنت تم چې خدای دنیا کې وپاتې او کنه خپل رب سره ملاقات کړي هغه خپل رب سره ملاقات کوي بلکې دي سی وي اللهم الرفيق الاعلى رفيق الاعلى سه هغه مرګرتیا چې هغه چته مرګرتیا ده النبيين والصديقين والشهداء والصالحين چې الله ما دې خلکو سره مرګره کا ما جنت ته ورسو عائشہ نبی رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کوله او دا ګوته بر اسمان ته نیولې او دغه خبره کوله اللهم بل الرفيق الاعلى بل لکه جبريل دې قبل څوک په شراغله ملائکه کې هغه دغه خبره کوي چې نه زه الله سره ملاقات غواړم نه دغه وی درې پیری دا ټکه وی
اشر نو چې بدریم به رسول الله سم دا ټکی وی نو به د لاس مبارک لولید لاس مبارک د رسول صلی الله علیه وسلم راولید د دې ټکی سره هغه لاس راولید چې هغه لاس ټول عمر د خلکو خدمتونه کړو او د دې ټکی سره هغه بدن نور کار پرې خو کم بدن چې دیرش کاله د الله په لار کې په نمونو تکلیفونه اوچت کړو هغه جسم کار پرې خو چې په طائف کې په کانو وشته شو او هغه جسم کار پرې خو چې په غزوه احد کې غاخونه زخمین شیو هغه جسم کار پرې خو چې په غزوه احد کې رسول صلی الله علیه وسلم یو کندې د دې ورولېدل د یو خپل ولېدل نه خپل سخت خوب شیو هغه جسم مبارک کار پرې خو چې دومره اوګه تهجد به کوی شنو چې د خپل به پرسیدلې و بچاو دي او هغه جسم کار پرې خو چې هغه ټول شپه پروتو د امت سوچ وکاو هغه جسم کار پرې خو ټول شپه پروتو د امت سوچ وکاو ځکه حدیث کوي چې کله رسول الله د غزوه احد نو واپس راغی او مسلمانانو ته صفته چې په غزوه کې څومره سخت رسیدل او رسول الله خپل زخمی شوی ستړی دی پټي وته شي دی او په تلای کې پروت دی و د کیږي نه کله یو طرف ته کله بل طرف ته سوچونو کې ولي رسول الله ته و د کیږي ولینه وې زه دې سوچ کیما چې دې سینه د مشرکان په دویم پر بیا عملو کې او په دې مدینه کې ماشومان دي خزي دي بوډاګان دي نو دنه شو چې څنګه سار منځو شو نو داری کې وی کم کسان چې موږ سره پرون د جنگ نه راغلي دا کم څه کړي وی رسول الله موږ دې وځي چیزو هغه بدن کار پرې خو چې هغه د مسلمانانو لپاره دومره سخته تیراوه هغه زړه ودرېد چې هغه د جود او د کرم نه ډکو یو غنی زړه ځکه وی یو شاعر د رسول صلی الله مبارک وی چې رسول الله چې ته چاته الله نه دی ویلی نه او کله تشهود نه اشهد ان لا اله الا الله نو رسول الله بالله چرته نه ویل چې چاته څه غوښتري دي هغه ور کړی ذکر راځي او حدیث چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لچا صادر راوړو د یمن نه او د یمن صادری په وخت کې مشهوري صادری او رسول الله صلی دومره یخ کېدو چې رپیدو د یخ نه صادر ورکو رسول الله صادر دې خوشاله شو ته خوخي شو او دغه شکریا ادا کړی ته مله هدیه راکړه نیو بل کې سولړو یا رسول الله د صادر به مال رانه کی رسول الله سمو استواله ستاشو او رسول الله سم دی یخ نه رپیدو او صحابو د زړه د قار نه د ډک شوی دی چې هغه ضرورت ته صادر ته صادر واسبه ته هغه چې رسول الله لاړو ډایرکټ د خبري شروع کړي چې تاسو کار وکړو ناغو ته چې ګور زما دي صادر سره سو خاص تغنو چې صادر مې پکاره خدای مې دې پر واوسې رسول الله جسم سره لګیدل لري د به کور کې کېدم چې کله مړ کېدم یو بدی کې وما کپن کی دا ما دې پر نه راغستې چې نه زما دې ضرورت ته یا د یمن نه راغلي بل څه دغه منه دي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم لا چاته نه دی ویلي دومره غنیو هغه جسم ودرې چې هغه په مجلس کې ناسو په مدینه کې یو جنې و راوی وی چې دغه دماغ وکي سي چلو دماغ یې سي نو رسول صلی الله علیه وسلم بناسو او دا غړ خلک وو سره ناسو معمولی سره نه دی ګره وسته یو ملک صدر وزیر اعظم چې کینی دا سره څومره غټ خلک کینی خلک ویرو څومره غټ خلک وو سره ناسو نو د محمد ابن عبد الله صلی الله علیه وسلم سره وسن خلک ابو چې د قبایل مشران راځي د ملکونو بچیان به بشراتلو او په مجلس کې ناسو دا غوي سره په دې کې به دغه جنې را یا رسول الله دروازینا سی چلې وې ته لګراش رسول الله صلی الله علیه وسلم ته لګراش او پاسې الله وې دې ګوتی نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ونی تر استه ته خبره کو او روانه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تلاړو غلري باغونو ته بلاړو مدینه ابو تیمه ته څه وې خبره کو بس هیڅ ته ورسې دې خبره به وکړي جواب آسي او پالتو خبره رسول الله نور سره وینه نور سره
وکړ نور څه نور ته ودرېږي نور څه نه رسول الله بلار ځنه به پیاده روان شو او جمعه ته براغه مرګرو ته وی خپنه شي داګه د زړه ارمان دي چې اوس رالته ورشي مغال ته ماته خبره کوي هغه جسم ودرېد چې هغه دومره په دې خلکو باندې مینو هغه جسم ودرېد چې هغه د ماشومانو سره مهرباني او شفقت او تاریخ پروت دی دا ماشومان چې بوري د بشر په لاس راخ انس مالک رضی الله عنه وی هغه زړه ودرېد وور چې انس مالک رضی الله عنه هغه شخصیت مبارک سوی وی لس کاله ما د رسول خدمت کړې لس کاله په دې لس کالو کې رسول ما ته ځانې دی ویلي چې دا کار تا ولې دي شي کړې دا به دي شي کړو او دایره ته دي شي نه دی ویلي چې دا دی ولې نه دی کړې دا به دي کړو دا ماته رسول په لس کاله کې نه دی ویل بلکې چې سکار به زمانه غلط مو شاغه به خیر دی دغه دي شي او یو پیری لګلوم او ما ته وی چې زر بلاړ شو زر برا شو ما چې سید یا رسول الله و چې زوتم نو ویلار کوڅه کې مدینه باندې کوڅه کړون ال تعالی کانو لوبي کوله نزور سره مو درید ولا غسل لوبي کو بالکل رانه یی چې رسول ما ته ذکر او ضروری کار د رسول مرته په انتظار ناشته او د خب بیغم لوبي کې رسول من انتظار کې را نه هغه به شي وته په مدینه کې به شي ګرځي یاله چرته دی سره اندازه ګوري چې سره وسمره قایل نبی رسول سم کوشي راغلی چې کتري در ماشومان سره ولاړ نشاته بلا شي خو دی چې عمل اسکه موږ ګور رسول چې موږ د رسول سره وی کار دې کړی کنه یو ته چې رسول الله زه دی ورو سره مشکو شو کوم چې سید زریوک دومره خداغه خولي اخلاق دغه زړه ودرېت دغه زړه په دغه ورځ کار پرې خو هغه زړه او هغه بدن کار پرې خو چې ستاده پاره او ستاده هدایت ته پاره هغه په میاشتو ډوډۍ نه خورلې او مونږه دای په بدله کې سور هغه مونږ سره دا وفا کړی دا مونږه مزدوري له زور ور کړې مونږه دنیا له ور کړې او دین مونږ وایو کیږي هغه پیغمبر محمد ابن عبد الله صلی الله علیه وسلم هغه جسم او غزره کار پرې خو هغه سره د دنیا نه لاړ چې د صحابو په زړه ډاډو وی صحابه وی رسول صلی الله علیه وسلم دومره زورور سره و چې ورځ موږ د شپې ود پراتو په جوړ خوب کې او په مدینه کې شور شو आवाज شو چغې شو نه الته خو دښمنی و د کافرانو سره نو ډایرک پر سړي په دماغ کې راځي چې چا حمله کړه نو بس موږ د کسانو ته وی چې لکه ځین تیاروي چې د شو کسانو ګروپ جوړ کو چې بهر ته وځو او ته کتوره تیار په هغه وخت کې او د مدینه غرونه تاسو وسی درې سن غرونه نو چې وځو چې وګورئ چې څوک د کسو کمله کې چې دفاع وکړي سید او رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره وایي هغه باندې سره کوي مونږ به وګورو سید مونږ یو خطر یا سونو ته او دی یو خانو ته او چې څنګه د تیاری ته نږدې کېدو د خپل کورونو جدا کېدو یعنی چې ګورو رسول الله صلی الله علیه وسلم په اسمانه سور دی ورغه وېسه نشتی ما کترې دي زی واپس دی یو سره وته په تک تور تیار کی او یره داده چې کې دی شي کافرانو حمله کړي د کافرانو حمله کړي نو رسول سم ور یوازې او یوازې روزي کې ځاغز راور شړې خو صحابو هغه دوه چې ازمري چې کم دي چې داغه د شجاعت قصې مشهوري دي هغه یو کسانو ګروپ جوړي چې ورځو وی چې څنګه موږ دې تیاری ته نږدې کېدو رسول سم راغی وی چې سنشتي خیریت ته څوک نه عمله چانه وکړي زه تلم داغه چې کله आवाज اوریدل بخپله تله او مرګري نه دي چړلې دغه شخصیت چې دې په دغه ورځ باندې دغه جسم کار پرېخ یو صحابي وی په دې جنگ کې به چې کله موږ به جنگ کوو نو موږ په رسول سم باندې نظر چې رسول سم کم ځکې دي ولی وې دې درسه موږ کو حالت سختي نو چې موږ د رسول سم نشاته ودرېو یو غر دی خلک په نظر ساتي و که سخت راشي چې دی غر نشاته ودرېګم او هغه دا نه کوي چې نه ولي او څنګه بلکې غزوه احد کې چې کله حالات سخت او خالد بن ولید د شان حمله وکړه او مسلمانان وجلې شو د رسول صلی الله علیه وسلم تر چې دی هغه
وجل شو قسم واقعات په دغه ورځ رالو پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې عمله وشوه او دا خبر پکې مخور شي چې رسول صلی الله علیه وسلم وفات شوی. په دغه سختو حالاتو کې رسول صلی الله علیه وسلم د میدان منځ لراغه وی د الله بندگانو مؤمنانو زه محمد صلی الله علیه وسلم زدلته ما دا ګوره معمولی کار نه دی چې کفر او کافران چپ چاپیر دی او وجل دا سړی غواړي دا او هغه د ټولو په مخ کې چې وی چې زه دلته یم که څوک ما بس راځي نه راشي یوازې سره صحابه چې ګور رسول صلی الله علیه وسلم به بسره منډي کړو ورسته واغه یوازې سره راغله او دا چې وره دا ګوره غټ سره غواړي حضرات کې د رسول صلی الله علیه وسلم یو شجاع سره و الله ولدي غټ سره ور کړو نو هغه سره په دغه ورځ کار پرېخ تاسو دا اندازه په خپل لګولې چې کزره تسونه چې د مسلمانانو په دغه ورځ سالو چې کله د رسول صلی الله علیه وسلم نسوت او مدینه کې خبر خور شو سیرت کې راځي تاریخ کې راځي او حدیثونو کتابونو کې راځي چې ځینې صحابه بیهوش شو او ځینې چې څنګه وقه شام پاتې شو کوم چې ناس یې ناس پاتې شو اریان او سبق کاواک شو سنور سیوی بلکې زینو بګی دا نقل کړي چې زینو بګی مړ شو او زینو بګی انکار وکړي چې دا کې دین چې رسول سم دی مړی خو صبر د رسول صلی الله علیه وسلم مرګري د خبر ورشي جاغه سکه د رسول صلی الله علیه وسلم مرګره ثانیه اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه دا د رسول صلی الله علیه وسلم جوخ مرګره دیری کې خپل کار کې مشغول دی एकदम ته چوي ابوبکر و رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی څنګه مرګره د دنیا نه تله ابوبکر صدیق رضی الله عنه एकदम راغی د رسول الله کور ته صحابه ولړلی رسول الله بیبیانی جاړي سی چلې رسول الله وفات شوی راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل کو مرګره رسول الله د مخ ښکار کو اخکل کو عمر بن خطاب تور راويستي ده او وی کچاوي چې رسول الله مړل نه سر ته جدا کوم اخو دې چې ترې لکه څنګه چې موسی عليه السلام سلويخت شپورته له به براشي کړه کاوښه ده عمر بن خطاب هغه چت سره هغه دا خبره او د چا مجال نشتی چې عمر بن خطاب ته مخامخ شي عمر بن خطاب چې کله صحیح هغه ته څوک نشي مخامخ کینه په دې حال کې به څوک سره مخامخ شي نه مني چې څوک مړ شي ابو بکر صدیق راغی خطبه شروع کړه عمر کینه عمر بن خطاب راغی داغه ډېر سخت ادب او احترام کو مشر کینس غله کینس خطبه وی حمد وی به وی اما بعد فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات چې محمد صلی الله علیه وسلم عبادت کو راغنه مړ شوی او که څوک د الله عبادت کینو فإن الله حي لا يموت الله باندې مرګ نه راځي او به د آیت وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل صحابوی دې سیمون تخکار شو لکه د آیت چې وس نازل شوی دی غم دغه نه د آیت ير کړه اله چې دینو عمر بن خطاب به دا خبره ومنه چې دا خبره صحیح ده رسول صلی الله علیه وسلم فروت او به د خلافت هغه مسله چې هغه له زنه هغه دې سره تعلق نه ساتي فاطمه رضی الله عنها را له دغه ورځ چې څنګه پر پلار په سره له یا ابتا من ربه ما ادنا او دا یا پربې کې راځي چې موږ پښتو کې ویالې غم په وخت کې چویالې نو یالې زما پلار خپل رب ته څومره نږدې شو الى جبريل يا ابتا الى جبريل ننعا اولې زما پلار دا خبر جبريل ورکه امرګره ولا خبر کې جستا امرګره نشتی ځکه ځینې صحابه په دې جړل به ډیر وخت بعد رسول نمبر ډیر وخت بعد به جړل ولې جاړي یاغه جبريل برا کوزیدو یاغه موسنه را کوزي تاسو وحي براتله رسول الله معمولی سره نو
اسمان نه تازه خبري راتلی رب العالمین. بیو یا بتا جنت الفردوس مأوا، علی زما پلار جنت الفردوس ته رسیدلې، هلته بتلې لور ده، هر لور په پلار ډیره خبر کیږي، او به دالور او به په دې پلار محمد صلی الله علیه وسلم چې اشرف المخلوقات. انس بن مالک رضی الله عنه وی چې کله موږ د رسول صلی الله علیه وسلم د قبر کې کېخو او د خزین په کېخو او د خاور په اړولې، نو یې انکرنا قلوبنا، زړونه زموږ سبل شان شي لکه څه احساس موږ سبل شان د ښکارېده، هر څه راته سبل شان ښکاري خپلو لاسونو. فاطمه رضی الله عنها د ډېر غم نه وي خوشحاله شوي. تاسو خوشحاله شوي؟ انس بن مالک موږ ته وي چې تاسو خوشحاله شوي چې هغه خخ کو. او دغه پاک انسان چې دغه په شان انسان په دې ځمکه باندې خپنوي خو دي هغه په دې خاورو کې خو دي شو د خاورې په واچولې شو. یو کس دا قصه کوي ابو ذؤیب الهذلی رضی الله عنه، هغه زما مدینه ته رالم په هغه ورځ په کوم ورځ چې رسول الله وفات شو. نو په دې مدینه کې داسې اواز جوړ لکه ډېر شي کسان چې حج لرواني. نو ما ته پوښتنه کوي چې څه قصه دی؟ هغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی د صحابه جاري او جړګان دي سني جواب ویلای کور خو سترګو هغه وخت کې نور چې کوم بدن باندې کوم حالات و پیرالو اقو نو هغه خبر والو. د مرګ نه بعد انس بن مالک رضی الله عنه وی هر شپه ما رسول صلی الله علیه وسلم په خوب کې لیدو. عجیب قصه د بلال رضی الله عنه سره وشو. بلال رضی الله عنه بس څه کار کو بانګ به وی ناغه بانګ پرې خو ځکه چې یو پیر دغه کوشش وکړو او بانګ شروع کو چې دې ته براور رسول اشهد ان محمدن رسول الله دې ځکه واخه پجړه. اوس دا بانګ پرې خو لاړ شام ته تل وشیدو او ډیر وخت پورې الته و چې بیا راغی د عمر بن خطاب په وخت کې. نو خلکو په ډیر سخت زور راوستو چې بانګ وای، هغه یې بانګ نه ونه وای. عمر بن خطاب ته مو زه خیر د بانګ وای ناغه قضیه ته خو ته کم ځکه چې وا هغه د رسول په وخت کې بانګ او شروع وکړ الله اکبر. چې څنګه بانګ شروع کو نو زنانه ماشومانان بوډاګان ټول روان دي. وی رسول صلی الله علیه وسلم کې بیا راغله دغه چې هغه وخت را یاد شو کنه وخت را تازه شو. اقا شنواز څنګه چې د رسول په وخت کې بانګ ویل کېږي. نو چې هغه جمعه تر باندې کړي چې وکړو نو بلال رضی الله عنه او بانګ وای دومره دغه د زړه د صدمه ورسېده چې هغه به د رسول سم نو وی جوړل به د دې فائدې دي قسینا واقعینه دو فائدې چې باغی باندې بیان ختم کولنی فائدہ او غدا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سچې په دې دنیا دی په دې ځمکه دا ختمې دوی دا غټه فائدہ ده. پاتې کېدو ولا څوک دی؟ صرف رب العالمین. او که څوک پاتې کېده نو څوک به پاتې شي؟ رسول صلی الله علیه وسلم پاتې شي، پاتې نشو. دویمه فائدہ صحابه پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې دومره مینو چې داغه نوم به غستونه جړل به چې صرف وته چې د رسول سم باس کو په جړا بشو. جمعه ته چې وکړه رالو او د رسول سم دي زیته به وکړو کوم ځای کې چې رسول سم ناس په جړا بشو. هغه ورځي به راځي کړي په جړا بشو. یمن چې د رسول سم سره وغه دي چې وکړي دي چې وکړي. ثابت البناني رحمه الله تابعو د انس بن مالک سره چې وکړه ملاو شو رضی الله عنه داغه د لاسونه به سم سر زر خپل ګړاغي ته ولې داخله وایي چې د لاسونه د رسول په جسم لګیدلی دومره او رسول سم باندې مینو مو تاسو کو من کوم مینه کو من صرف د قول لا اله الا الله محمد رسول الله او موږ دا منو وي موږ دا منو چې رسول صلی الله علیه وسلم زمون پیغمبر دی او داغه په طریقو کامیابی ده تاثیر په خپل باندې. نو زمون حالات دغه کوم چې واضح تاسو یې د زیات خلکو منځونه د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه نه
د زیاتو خلکو عبادتونه دغه په طریقه نه دي، شکل دغه په طریقه نه دی. ګیره به خریلی یا به ګیره وړکۍ، لباس دغه په طریقه نه دی، ناسته پاسته دغه په طریقه نه ده. بلکې ځینې کسانو خو رسول صلی الله علیه وسلم والعیاذ بالله دومره شاته پرې خو دی چې نور مليان او امامان د رسول صلی الله علیه وسلم نه اوچت کړی دي. نو یو هغه خلک او یو دا خلک دي. که څوک دا غواړي د دې کوم سړي چې موږ باز وکړو چې د دې وفات شوی، که څوک د دې سره ملاقات کول غواړي او د حوض کوثر نه وبس که غواړي، نو د دې لار به مضبوطه رانیسي، مضبوطه د مرګ پورې، چې د مرګ پورې د دې لار او د طریقې مضبوط راونی نه طلب الله سبحانه وتعالى د حوض کوثر نه وبدر کی. الله سبحانه وتعالى زموږ ملاقات د رسول صلی الله علیه وسلم سره په جنت الفردوس کې وکي، او الله سبحانه وتعالى د قیامت پر ورځ زموږ حشر دغه سره وکي، او الله دې موږ ته دغه شفاعت نصیب کړي، او الله دې موږ ته دغه د حوض نه وبنسي.